مخابراتي خدمتونه چې په اوسنیو وختونو کې یو مهمه اړتیا ګڼل کېږي د وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه ورته اړتیا زیاته سوې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته 170 مخابراتي سایټونه د روزګان په بېلابېلو سیمو کې نصب سوي د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره چې د یادو سایټونو په پله کېدو سره د ټول ولایت په کچه د مخابراتي شبکو فعالیتونه پراخ سوي دي. روزګان ولایت کې له فتح راوروسته کابو 170 مخابراتي انټنونه نصب شوي دي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې فعلا دپاره خدمات رایه کوي او د خوښۍ ځای دا ده چې دغه اکثریت مخابراتي سایټونه انټرنیټي او مکالماتي خدمات یعنې دواړه وړاندې کوي او هغه مخابراتي سایټونه چې هغه 2G و هغه 3G ته ارتقا پیدا کړې ده او فعلا دپاره کابو 10 مخابراتي سایټونه دي چې د هغې خدمات 4G ته هم ارتقا پیدا کړې د ارتقا په حال کې دي. نو په کل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د روزګان ولایت دپاره هغه سیمې چې هلته خدمات موجود نه مخابراتي سایټونه نصب کړي دي او فعلا هم دغه پروسه روانه ده. په ورته وخت کې هم خلک د حکومت دغه اقدام خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پخوا د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله د ستونزو سره مخ وه. هغوی له دولته دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. مخابراتي شبکو سره موږ ډېر خوشحاله یو. پخوا چې به پر مخابراتي شبکو سره اړیکه نیوله موږ به داسې ساحې ته تللو چې هلته به مثال ټلیفون کار کولی داسې یو غونډۍ ته به ختلو یا دې ځای به تللو چې هلته به ټلیفون کار کولی. نو اوس موږ د مخابراتي شبکو سره ډېر خوشحاله یو چې هر ځای وغواړو موږ هلته اړیکه نیولی شو په واتساپي وي که دا نور فیسبوک اړیکې وي که دا ټلیفوني اړیکې وي هر ځای موږ خپل اړیکې نیولی شو. موږ د مخابراتي شبکو سره ډېر خوشحاله یو بخیر الحمدلله. د مخه واتساپ کار نه کوي نه بکشني ټلیفون کار کوي او اوس چې هر ځای ته څو بس انشاءالله ډېر ښه کار کوي دغه د ډېر خوشحاله یو. په همدې وخت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي وړاندې تر دې چې د مخابراتي شبکو خدمتونه کمزوري وو خلکو به 3 ساعتونو مزل وروسته له دغه خدماتو استفاده کول خو زیاتوي چې اوس نږدې 90 سلنه دغه ستونزه حل سوې ده. الحمدلله په مرکز خو کم نه مشکل نشته. نو موږ غواړو چې څومره سهولت ډېرېږي هغونه ښیي چې څونه اسانتیا ډېرېږي هغونه ښیي د عوام دپاره. خو بالفرض په ولسوالیو کې ځینې ملګري داسې چې د هغو ټلیفونونه کار نه کوي یا کم سیګنل چې هغه ډېر ضعیف وي خاص انتن نه ورته ورکوي نو دوی څه په ستونزه کې دي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دوی هلته څه تمرکز وکړي پر هغو خلکو باندې د هغه د مشکلاتو حل کړي. دلته خو الحمدلله په 100% کې 90% دا مشکل حل دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلینو امید راډیو ته وویل چې هڅه کوي ترڅو په روزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه نور هم ښه کړي. احسان الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.